سلامونه قدرمنو انسان د خدای پاک ډیر معتبره مقدس معصوم او لازوال تخلیق دی. قدرمنو دا سر چې دی دا رب جوړ کړی، الله جوړ کړی. اوس د پاک رب دغه تخلیق دا چې رب جوړ کړی، الله جوړ کړی او نوم یې ورکړی اشرف المخلوقات، دا یې لقب ورکړی دی. اوس دغه سرتور سر دی، دا هیڅ معنا نه لري، دې ته خلک عزت نه ورکوي. او که چیرې ما د لاهور لونګۍ د لاهور په کارخانه کې جوړ شوی پټکی لونګۍ او خولۍ، سیوه لونګۍ په 15,000 روپۍ، یوه خولۍ په 15,000 روپۍ ده. د لاهور د کارخانې په خولۍ چې زه دلته کښېږدم په لونګۍ او په پاج پټکي باندې، بیا به دغه سر عزت مومي، دې سر د به خلک عزت ورکوي. او که چیرې دا نه و په پرتې د لاهور لونګۍ او خولۍ او پاجونه نه و په پراته، بیا دا سر هیڅ معنا نه لري. بیا دا سر خدای نه دی جوړ کړی، دا مقدس نه دی. زه د خدای تخلیق نه یم، یا دا سر د خدای تخلیق نه دی. که ما چیرې د لاهور د کارخانو کالي اغوستي وو، د لاهور د کارخانو پټو مې اخیستی وو، چادر مې اغوستی وو، بیا نو زه د سړي زوی یم. او که چیرې ما نه و اغوستي، بیا زما وجود هیڅ حیثیت نه لري، ما ته بیا د انسان په سترګه نه کتل کېږي. قدرمنو انسان د پاک رب تخلیق دی. الله وایي کعبه ړنګه که، خو لیکن د انسان زړه مه ازاروه. دا یې زه لوڅ لپړ، زما په وجود یې هیڅ هم نه، نو زه خو د خدای تخلیق یم. او د لاهور په کارخانو جوړ شوي کالو عزت مومي، که نه دا به بې عزته دا وجود. قدرمنو د انسان وجود څه دی، دا قابل احترام دی. د انسان وجود په خولۍ، په څادر، په کالو، په پټکي، په لونګۍ قابل احترام نه جوړېږي، دا انسان جوړ کړي دي. دا ټول شیان د انسان تخلیق دی، او دغه وجود چې دی دا د خدای تخلیق دی. زه ډېر معذرت غواړم، ډېره بخښنه غواړم. زموږ خلک چې دی د انسان عزت نه کوي، قدر یې نه کوي. زموږ خلک د لونګۍ، د پټکي، د خولۍ، د کالو عزت کوي، د انسان عزت نه کوي. باید موږ د انسان عزت وکړو، نه د کپړو، د کالو، د لونګیو، د خولیو. یو جان مننه.